अस्सलाम वालेकुम मलगरू। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम द वर्ल्ड कप न बहार शो। څنګه چې تاسو پته ملګرو چې پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه مخکې په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې ورداسې ډېرې خبرې کېدي چې پاکستان کرکټ ټیم د دنیا نمبر 1 ټیم دی او په هغه وخت کې نمبر 1 ټیم وو، ځکه چې پاکستان کرکټ ټیم سره د دنیا بهترین فاست بولینګ اٹیک ورسره شاهین شاه افریدي، نسیم شاه، حارث روب. که تاسو ته پته وي نو حارث روب د 1.5 سل سپیډ پورې به بالینګ کاو او په پام کې هم بل د نسیم شاه به هم 1.5 سل سپیډ 1 سل 40 سپیډ پورې بالینګ کاو او په پام کې هم ریورس سوینګ آوټ سوینګ یې کولی شو. دین علاوه شاهین شاه افریدي به په اولني اورونو کې وکټ اغستې چې مخالف بیټینګ لاین به تهس نهس کاو. دین علاوه پاکستان کرکټ ټیم چې کوم بیټسمنان نو هغه هم په پام کې افتخار احمد، بابر اعظم، محمد رضوان، یعنی په سوشل میډیا د انډیا په میډیا باندې دا خبرې کېدي چې پاکستان کرکټ ټیم د دنیا بهترین ټیم دی او د دنیا بهترین او تکړه پاس بولینګ اٹیک پاس بولران ورسره دي. او د ایشیا کپ او د ورلد کپ نه مخکې دا دعوی هم کېدي د کرکټ ایکسپرټو دا خبره کوله چې پاکستان کرکټ ټیم به ایشیا کپ هم ګټي، ورلد کپ به هم ګټي. او چې کله په ایشیا کپ کې نسیم شاه زخمی شو نو دغه ځای نه پاکستان کرکټ ټیم زوال او کمزوري شروع شو. چې کله نسیم شاه زخمی شو د ایشیا کپ نه بهر شو نو پاکستان کرکټ ټیم رو تر رو کمزور شو. یعنی پاکستان کرکټ ټیم دومره کمزور شو چې بیا په ایشیا کپ کې د سریلانکا نه سیمی فائنل میچ وبیلو او د ایشیا کپ نه بالکل بهر شو. بیا چې پاکستان کرکټ ټیم کله ورلد کپ د لپاره انډیا ته راغی نو پاکستان کرکټ ټیم د نسیم شاه کمی ډیره زیاته محسوس کړه، ځکه چې پاکستان کرکټ ټیم په بالینګ کې هغه شانتي ریدم او تکړهواله او زور نه و. نو پاکستان کرکټ ټیم په ورلد کپ کې هم پرفارمنس ډیر زیات خراب او په ورلد کپ کې هم لګاتار میچونه وبیلل. د نسیم شاه د انجری کېدو نه بعد صرف د پاکستان فاست بولینګ کمزور نه شو بلکې د پاکستان ټول ټیم چې کم دی انتهایی کمزور او بیکار شو او پرفارمنس هم ډیر زیات خراب شو. نو په ایشیا کپ او په ورلد کپ کې خو پاکستان کرکټ ټیم کارکردګي خنوه. پاکستان کرکټ ټیم د نسیم شاه خبرپور کمی محسوس کو او نسیم شاه چې کم دی اوس دوباره ریهاب جاری دی. ان شاء الله امید ده چې نسیم شاه زر تر زر بیرته پاکستان کرکټ لوبډلې ته کم بیک وکړي او بیرته پاکستان کرکټ ټیم کې زر تر زر شامل شي. زما په خیال د نسیم شاه زخمی کېدو نه بعد د پاکستان کرکټ ټیم انتهایی کمزوري شوی ک پاس بولینګ وایو ک بیټینګ وایو. نو تاسو سره ایسه نظر لرئ د دې په باره کې باقي د نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله په امان.